سلام. راځئ نن نور شکلونه هم زده کړو. بیضوي، مستطیل او ستوری شکلونه. دا یو بیضوي شکل دی. بیضوي شکل له ګرد یا دایروي شکل څخه اوږد دی. هګۍ بیضوي شکل لري. هندوانه بیضوي شکل لري. دا یو مستطیل شکل دی. مستطیل شکل څلور اړخه لري. یو، دوه، درې، څلور. مستطیل له مربع څخه اوږد دی. کتاب مستطیل شکل لري. غالۍ یا قالینه مستطیل شکل لري. دا ستوری شکل دی. دا بحري ستوری دی. دا ستوری شکل نشان دی. ډېر ښه. اوس ما سره تکرار کړئ. بیضوي، مستطیل، ستوری. بیضوي، مستطیل، ستوری. ډېر ښه. اوس مو چې بیضوي، مستطیل، ستوری شکلونه زده کړل، پوښتنو ته ځواب ورکړئ. دروازه څه ډول شکل لري؟ د شکلونو کې ستوری شکل کوم یو دی؟ ستاسو په نظر دا به کوم شکل وي؟ آفرین. تاسو نن بیضوي، مستطیل او ستوری شکلونه زده کړل. اوس وګورئ چې له دې شکلونو څخه ستاسو شاوخوا کې کوم شکل شته. د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.